اقتصادي ثبات او د خلکو د ژوند د کچې ښه والی په مستقیم ډول د لګښتي توکو د بیو له ثبات سره تړاو لري. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره هره میاشت د بیو د بدلون په اړه ارقام راټولوي. څو خلکو او پالیسي جوړونکو ته د بازار د وضعیت روښانه انځور وړاندې کړي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د راپور له مخې د روان کال په زمري میاشت کې د خوراکي توکو بیې په اوسط ډول 0.2% راکمې شوي دي. دا کموالی تر ډیره غوړیو 1.0% او وچو او تازه میوو 11.3% په بیو کې لیدل کیږي. د احصایې او معلومات ملي اداره په میاشتني ډول د لګښتي توکو د بیو ارقام راټولوي او تحلیلوي چې له مخې د روان کال په زمري میاشت کې د خوراکي توکو په بیو کې 0.2% ټیټوالی راغلی. دا ټیټوالی 1.0% د غوړیو او 11.3% د وچ او تازه میوو په بیو کې دی. ښاغلی رافي وایي په ورته وخت کې د خوراکي توکو بیو کې 2% لوړوالی راغلی چې پکې د جامو او البسه شاخص 3%، د کور سامان 2.5% او د ترانسپورت شاخص 3.2% زیات شوی دی. د په وینا د لګښتي توکو عمومي میاشتنی پړسوب 1.1% لوړ ښودل شوی چې اصلي لامل یې د غوښو، سبزیو، جامو او ترانسپورت بیو لوړوالی دی. دا راز د غیر خوراکي توکو په بیو کې 2.0% لوړوالی ښکاري چې 3.0% د جامو او البسې شاخص، 2.15% د کور سامان شاخص او 3.2% د ترانسپورت شاخص په بیو کې لوړوالی راغلی دی. د روان کال په زمري میاشت کې د لګښتي توکو د بیو شاخص میاشتنی پړسوب 1.1% لوړوالی ښیي چې د پړسوب دا لوړوالی تر ډیره د خوراکي توکو یعنی غوښې او سبزی او غیر خوراکي توکو یعنی د جامو او البسې شاخص، د کور سامان شاخص او ترانسپورت شاخص د بیو د لوړوالي له امله دی. همدارنګه د ټکي په ټکي پړسوب له مخې د 1404 کال په زمري میاشت کې د تیر کال همدې میاشتې په پرتله 5.6% زیاتوالی راغلی. راپور زیاتوي د روان کال د زمري میاشتې ټکي په ټکي پړسوب د تیر کال د همدې میاشتې په پرتله 5.6% لوړ ښودل شوی دی. همدارنګه د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالرو پر وړاندې په منځنۍ کچه 8.6% افغانۍ و چې د چنګاښ میاشتې په پرتله 1.5% لوړوالی ښیي. د تیر کال په ورته دوره کې بیا د افغانیو ارزښت 3.3% ټیټ و. د لګښتي توکو د بیو او د افغانیو د ارزښت بدلونونه په مستقیم ډول د خلکو د ورځني ژوند پر اقتصاد اغیز لري. د چارواکو په وینا د داسې معاملاتو راټولول او خپرول د بازار د ښه مدیریت او د خلکو د ستونزو د درک لپاره مهم دي. خلک هیله لري چې د بیو د ثبات او د افغانیو د ارزښت د پیاوړتیا لپاره عملي ګامونه پورته شي.